اسلامي امارت بالاخره په افغانستان کې د داعش شتون تایید کړ او د امریکایي چارواکو همدغه تور پر ځای ثابت شو. د اسلامي امارت وایاند په خپل په افغانستان کې د داعشانو شمیر اعلان کړ. درنو لیدونکو ستړي مشئ، د اسلامي امارت وایاند داسې مهال په افغانستان کې د داعش د خوځښتونو د مخنیوي په اړه څرګندونې کوي چې د داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځه سیمه برچی دښته کې د یونۍ یکشنبې د ورځې د زمري 21مې د برید پړه پر غاړه واخیسته. په هغه خبرپاڼه کې چې داعش د اعماق په ویبپاڼه خپره کړې وه راغلي چې په هغه برید کې یې شیعاګان په نښه کړي وو چې له امله یې شاوخوا 14 کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. له دې وړاندې هم داعش ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې د ځینو بریدونو پړه منلې وه. 13 اونۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د ملګرو ملتونو مرستیال ولادیمیر ورونکوف د امنیت شورا ته په ورکړل شوي راپور کې ډیره کړې وه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش خراسان ډلې مالی او لوجستیکي ځواکمنتیا ډیره شوې ده او دغه ډله هڅه کوي خپلې لیکې نورې هم پیاوړې کړي. خو ښاغلي مجاهد په غبرګون کې ویلي وو چې دا هسې تش تبلیغات دي. د یو تازه خبر له مخې د اسلامي امارت وایاند خبر ورکوي په افغانستان کې د داعش ډلې د ټولو وسلوالو شمیر اله 200 کسانو ته رسیږي. د اسلامي امارت وایاند ذبیح الله مجاهد یوې ایرانی رسنۍ ته ویلي دي ښایي په افغانستان کې د داعش غړي ټول ټال د 100 او 200 کسانو په شاوخوا کې وي. ښاغلي مجاهد ویلي دي دغه وسلوال په لرو پراتو غرونو رغونو او هغو سیمو کې دي چې ورتګ ورته اسانه نه دی، خو هغه د دغه ډلې د بریدونو په اړه د توضیحاتو لورکولو څخه ډډه کړې ده. ذبیح الله مجاهد د ایراف په نوم ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې چې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د زمري پر 23مه خپره شوي ویلي دي ښایي د 100 تر 200 کسانو پورې د دغې ډلې وسلوال په غرونو او یا هغو لرو پرتو سیمو کې وي چې ورتګ ورته ګران دی، خو زموږ ځواکونه هغوی څاري او هغوی نشي کولی موږ ته ګواښ پیښ کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.